بسم الله الرحمن الرحیم. په هلمند کې د سرې میاشتې د ټولنې له فعالیتو خبر یاست؟ که خبر یاست تر څومره پوهیږئ چې افغان سره میاشته د هیوادوال لپاره څه کوي، په کومو حالاتو کې د دوی لاسنیوی کوي؟ په همدې تړاو به نن ځانګړې مرکه خپرونه کې د هلمند د سرې میاشتې د ټولنې له رئیس ښاغلي مولوي فضل محمد فضلي صاحب سره ځانګړې مرکه لرو. دا خپرونه ځانګړې مرکه ده، وړاندې کولو ته یې زه نعمت الله معتذر شوی. رئیس صاحب کورمدان چې د دې مرکې کولو زمینه برابره کړه، که پیل کې وپوښتمه په هلمند کې ستاسو اوسني فعالیتونه په کوم حالت کې دي؟ الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه ستاسې د رسنۍ د لارې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خصوصا هلمندي ولس ته نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. الله دې وکړي چې ټول جوړ روغ یاست. کوربدان، اوسني فعالیتونه مو هلمند کې څه ډول دي؟ یعنی په کومو کارونو کې مداخله کوئ یا مو کوم پېښ ته رسېدنه کړې؟ الحمدلله موږ فعالیتونه ډېر په نورمال ډول پر مخ باندې ځي، چونکې دا فعالیتونه چې دي څو اړخه یا څو برخې لري. زموږ فعالیتونه چې دي بعضې فعالیتونه زموږ د حوادثو په بخش کې دي. زموږ فعالیتونه تر یو خاص کاره پورې محدود نه دي. نو په حوادثو په بخش کې که چیرې یو حادثه پیښه سي، یو مشکل راسي، په هغه کې هم موږ هغه ته لاسنیوی کوو، هغه ته ورځو، هغه ته رسېدنه کوو. او د هغه تر څنګ زموږ بعضې فعالیتونه چې موږ 11 دانې ثابت او سیار کلینیکونه لرو په ساحو، په ولسوالیو، په پرتو لیرو ولسوالیو کې موږ د صحت خدمات عرضه کوو ولس ته. او د هغه تر څنګ موږ روزنیز مرکز لرو چې په وړیا ډول، په مفت ډول موږ د خپل ولس هغه ناداره کسانانو چې هغه د فیس توان نه لري، زموږ په روزنیز مرکز کې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. د هغه تر څنګ زموږ بله برخه چې موږ د رضاکارانو برخه ورته وایو، او موږ عامه پوهاوی په ساحو کې خپل رضاکارانو ته د خپل ټرینرانو د خوا څخه هغه عامه پوهاوی د مریضیو څخه د وقایې په بخش کې هغه عرضه کوو. نو زموږ فعالیتونه تر یو خاص منبع پورې محدود نه دي. زموږ فعالیتونه عام دي، په هر بخش کې موږ فعالیتونه لرو، ډېر په نورمال ډول د ناروغیو د کنټرول یادونه مو وکړله. مشخصې ناروغۍ دي که نه په کل کې د ټولو ناروغیو لپاره رسېدنه کوئ؟ موږ الحمدلله زموږ ټیمونه او زموږ رضاکاران او زموږ ټرینران هغه یو خو په مجموع کې دا زموږ ټیمونه چې دي د عامو ناروغیو دپاره د علاج او تداوي کوي. او خاص کار چې بیا موږ ملګرتیا کوو د صحت عامې سره، د هغو سره په ګډه همکاري، هغه د داسې مریضیو چې هغه ساري وي او هغه مرګونې ناروغي وي، هغه لکه شری سو او دغه رقم نس ناستې ناروغي سوه، دا د پیلیو ناروغي ده. د دې په بخش کې بیا موږ د صحت عامې سره په یو ولسوالۍ کې که داسې مریضۍ رامنځته ځي، د صحت عامې سره په همکاري بیا موږ ټیمونه هغه ځای ته استوو، دغه د وقایې دپاره، د هغه د مخنیوي دپاره لاس په کار کېږو. بلکل. رئیس صاحب، که دا مو پوښتمه ستاسو ریاست عاید لري تر څو پیښ ته رسېدنه وکړي پر وخت باندې؟ که عاید لري منابع یې ویلی سو؟ و الحمدلله عواید خو لري، خو د عوایدو راټولېدل یې داسې نه دي لکه د نورو ریاستو یا د نورو منابعو ده. موږ عواید لرو، 2 قسمه عواید لرو. یو زموږ عواید چې دي د پاسپورټ څخه زموږ عواید راجمع کېږي. هر څوک چې پاسپورټ جوړوي نو بیا هلته ورته وایي چې دونه مقدار روپۍ یا دونه مبلغ روپۍ دا د سرې میاشتې ټولنې دپاره دي، د هغه څخه اخیستل کېږي. هغه د پاسپورټ ریاست بیا یو خاص کود ورته مشخص شوی دی و هغه اکاونټ نمبر ته دا پیسې جمع کېږي. نو بیا هغه پیسې ځي مرکز ته ځي. او دغه رقم یو بل نوع عواید موږ لرو چې هغه موږ په کال کې د روان د میزان پر 24مه یو ځانګړې اونۍ لرو چې د ځانګړې اونۍ په نامه نومول سوې ده. موږ د اعانې ټکټان خرڅوو. که تاسې لیدلي په دا ښار کې، په د ولسوالیو کې، په سوداګرانو، پر اټیوالو باندې دا د اعانې ټکټان د لسیس شروع دي تر صدي پورې موږ دا د اعانې ټکټان خرڅوو. خو دا روپۍ هم داسې نه دي چې دلته د سرې میاشتې ریاست ته راځي. دا هم یو ځانګړی کود لري، یو ځانګړی اکاونټ نمبر ته ځي، مرکز ته ځي. د دې هغه خرچو، د دې استعمالو، د دې هغه منابع معلومې دي چې بیا که تاسې شاید معلومات په ولرئ، موږ د زړه سوري ماشومانو علاج په کوو. خاص کار چې هغه په افغانستان کې د هیڅ یو منبع د خوا څخه د هغو علاج نه کېږي. یوازې چې علاج د هغو کوي
کوي یا هغو ته لاسرسی کوي یا هغو ته رسېدنه کوي دا د زړه سوري ماشومان هغه دغه سره میاشت ده. نو سره میاشت دغه یې منابع دي چې دغه عواید لري، دغه منابعو ته ځي او په دغه استعمالیږي. رښتیا هم د عوایدو خبره مو وکړله چې له همدې لارې راټولیږي. کله چې عاید راټول سي د دوی مصرف هم بیا داسې د یو کود له طریقه دی دغسې طرز العمل لري که طرز العمل لري هغه به څه ډول و الحمدلله لکه ما چې درته ویله چې دا ځي و مرکز ته په هغه اکود نمبر کې جمع کیږي، بیا مرکز تصمیم نیسي، روزانه هغه قراردادونه کوي. لکه موږ په قندهار کې خوشبختانه دا نوی قراردادو چې وسو پخوا یوازې په مرکز کې دا قرارداد موږ درلودی، په کابل کې هلته و شفاخانو ته مریضان معرفي کېدل. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې تقریبا 5 میاشتې 6 میاشتې به کېږي چې په افغانستان کې یو قندهار هم دا امتیاز ترلاسه کوي چې اوس د مومند روغتون سره په قندهار کې موږ قرارداد لرو، د زړه سوري ماشومان ورته معرفي کوو، نو بیا هلته یې درملنه کېږي او علاج یې کېږي، عملیات یې کېږي. نو د هغه خاص ځانګړي کود څخه هغه پیسې راخیستل کېږي، په دې مصرف رسېږي. بلکل ویلی سو چې په روان 1403 مالي کال کې څومره کارونه کړي ارقام سته؟ یعنی مشخصا ویلی سو چې اوس مثلا ښه مثال یې د سترګو د ناروغانو تداوي وه یا دغسې نور کارونه که مو کړي هغه ارقام به څه وي؟ الحمدلله په 1403 کال کې خو موږ ډېر زیات فعالیتونه کړي دي. نو که موږ راځو د صحت د بخش فعالیتونه ښیو، زه به اجمالي طور د صحت د بخش فعالیتونه درته وایم، بیا به راسو د حوادثو په بخش کې به فعالیتونه درته وایم. نو د صحت په بخش کې اجمالا موږ چې دغه ثابت کلینیکونه او موبایل کلینیکونه لرو، د میاشتې 10,000 کسانانو ته موږ هغه د OPD د NCOPNC او د واکسین د مریضانو زیاتو کم د 10,000 په تعداد کې د میاشتې هلمندي ولس ته خدمات عرضه کوو د صحت په بخش کې. او د حوادثو په بخش کې الحمدلله ارقام هم را سره دي. زموږ په 2 ولسوالیو کې موږ د حوادثو په بخش کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. یوه د هغو څخه د کجکي ولسوالۍ و چې په تیر کال کې که ستاسې په یاد نو دلته سیلابونه رالل، موږ ته بې وخته بارانونه وسول، زموږ په ډېرو ولسوالیو کې ډېر هېوادوال بې ځایه کړل یا یې شهیدان کړل. خو متاسفانه چې په کجکي ولسوالۍ کې هم مرګ و ژوبله د ځانه سره درلودله. نو بیا د دې ټولو ولسوالیو راپورونه هغه موږ د مرکز سره شریک کړل. خو متاسفانه چې د نورو ولسوالیو دپاره کوم شی نسو موجود. د کجکي د ولسوالۍ دپاره د نړیوال فدراسیون د خوا څخه د 400 کورنیو دپاره نغدي مرسته هغه منظور سول. بیا پی کورنۍ موږ 11,000 افغانۍ هرې کورنۍ ته ورکړي دي. او د هغه رقم د 3 ولسوالیو د 3 ناحیو چې تقریبا 3 میاشتې مخکې دا سروي او توزیع موږ کړې ده، هغه د بغنی ولسوالۍ او د واشیر ولسوالۍ او د نهر سراج ولسوالۍ او دلته د لښکرګاه په 3 ناحیو کې چې هغه موږ 10 کورنیو ته هغه بې سرپرسته خویندې چې زموږ ستاسې په ټولنه کې دي هغه بې سرپرسته وې، وارث یې نه درلودی، بچیانو کور فامیل په پسې وو. دوی ته موږ هرې کورنۍ ته 3 دانې بوزې ورتقسیم کړې په دې 3 ولسوالیو کې او په دې 3 ناحیو کې. او هغه پروسه هم تعقیبوو، بیا هم په تعقیب هرې کورنۍ ته ورځو. بیا موږ که چیرې زموږ د مرکز د خوا ژمنه را کړه سوې ده چې بیا هرې کورنۍ ته د دې بوزي پر سر موږ دوی ته یو شی ورکوو چې دا بوزي دوی وساتي او دغه کورنۍ یا دا خور د دغه 3 بوزو څخه خپل د کور هغه کفاو شی حاصل کړي. نو د دې ترڅنګ بله چې مو سروې کړې ده او توزیع مو نه ده کړې هغه بیا 3 ولسوالۍ دي. 3 ولسوالۍ هغه لکه نوزاد او د باباجي ولسوالي او د مرجي ولسوالي. نو په نوزاد کې موږ د 100 کورو سروې کړې ده چې هغه هم دغه د بوزو پروسه ده. هغه خویندې چې هغه لاوارثه دي، بې سرپرسته دي، کور ورده غاړې دي، نو موږ به هغه ته دا لا د 21,000 افغانو په مقابل کې 3 بوزي موږ ورته رانیولې. نو الحمدلله خوشبختانه چې د دې پیسې هم زیاتې دي، 40,000 افغانۍ دي. د 40,000 افغانو په مقابل کې به موږ د دې خورکۍ سره سلا کوو که چیرې د بوزو غوښتونکی وه که د پسو غوښتونکی وه. خو بیا به په آینده کې دا تعقیبوو دا پروسه چې د دې کور دا پر خپل ځان خودکفا سي. او د هغه ترڅنګ موږ دا 100 کوره چې په باباجي کې کړي دي او 100 کوره په مرجا ولسوالۍ کې سروې کړې ده، دا چې بیا دا د هغه خوندو سروې موږ کړې ده چې هم داسې بې سرپرسته دي. خو د بوزو سروې نه ده، دا بیا هغه کاسبانې خویندې چې خپل په کور کې کسب لري، ماشین و کار یې زده دی،
مګر خو لوازم یې نه لري، هغه اسباب یې نه لري. نو موږ هغه اسباب ورته رانیسو، هغه خورکۍ ته دغه سامان ورکوو او رخت ورسره ورکوو، ټوکر ورسره ورکوو د همدې دپاره چې بیا دا په آینده کې دغه کالي جوړ کړي او خپل د کور دپاره کفا او یو شی. ډېره مننه رئیس صاحب. ځو لیدونکو اوریدونکو یوه لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو، تاسو راسره اوسئ. د هلمند ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو یو ځل بیا هم ستړي مه سئ، خپرونې ته ښه راسئ. خپرونه ځانګړې مرکه ده او دا ځل په هلمند کې د افغان سرې میاشتې د ټولنې له رئیس ښاغلي مولوي فضل محمد فضلي صاحب سره ده. مولوي صاحب بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم. که دې برخه کې وپوښتمه ستاسې ټولنه لومړیتوب څه شي ته ورکوي، یعنی څوک مستحق ګرځوي تر څو هغه اولیه مرستې ورسره وکړي؟ که چیرې خدای مه کړه یو پیښه رامنځته کېږي، ستاسې مستحقین به څوک وي؟ همت صاحب مننه د پوښتنې څخه. زموږ لومړیتوب چې دی د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لومړیتوب هغه حق اولیت چې دوی ورکوي هغه په اصطلاح د عوام په اصطلاح طبیعي پیښې، خو زموږ په اصطلاح خدایي پیښې. کومې خدایي پیښې چې دي هغه که تاسې لیدلي وي، پروش کال نوړم کال د پکتیکا زلزله رامنځته شوه، او پروش کال په هرات کې زلزله رامنځته شوه، او سږ کال د بده مرغه په بغلان کې د سیلابو سلسله راوتل وه. نو زموږ حق اولیت هغه ودغسې خدایي پیښو ته دی. که چیرې خدایي پیښه یو ځای وشي نو موږ کوشش کوو چې اول وار حق اولیت دغه خدایي پیښو ته ورکړو. او د دې ترڅنګ موږ د دغه خدایي پیښو دپاره یا د دغه په اصطلاح د طبیعي پیښو دپاره په ګدام کې 100 کوره حالتي اخترار سامان لرو، یعنې غیر خوراکي توکي سامان لرو. دا زموږ سره پروت دی چې د دې استعمال یو ځای هم موږ نسو کولی، یعنې په انفرادي شکل که چیرې یو کور ته صدمه رسېږي د هغه دپاره نه، بلکې د داسې خدایي پیښ دپاره، خدای مکه یو افت دپاره که چیرې موجود سي، یو علاقه باندې سیلاب راسي، کورونه ونړي، بیا نو د هغو دپاره موږ خیمې هم لرو، د هغو دپاره ترپالونه هم لرو، د هغو دپاره شړۍ و نور د لوښو لوازم. دا اسباب زموږ سره موجود دي، دغه ته موږ حق اولیت ورکوو. او د هغه ترڅنګ د صحت په بخش کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، هغه ساري مریضیو ته چې هغه مرګونې وي او هغه لکه شرعي او پلان چې ساري دي، نو موږ حق اولیت دغه ته د صحت په بخش کې ورکوو، د هغه مخنیوی کوو، د صحت عامې په همکارۍ. بالکل رئیس صاحب، که بله پوښتنه وکړم، ځکه شاید د هلمند خلکو ته دغه سوال وي. هلمند کې د افغان سرې میاشتې ټولنې د سترګو د ناروغانو د تداوۍ په برخه کې یوه پروسه پیل کړې وه. که د هغې پروسې په اړه یو لنډ معلومات راکړي چې دا څه ډول پروسه وه، په دې کې کومو کسانو ګډون کولی سو او شرایط یې څه شی وه؟ الحمدلله دا ډیره شفافه پروسه وه چې په هلمند کې ترسره سول. د قطر هیواد د سرې میاشتې د خوا څخه د صحت ارتقا د موسسې په همکارۍ او د افغاني سرې میاشتې د لازم سهولتو په خاطر دا په هلمند ولایت کې پلي سول. تقریبا دا ډیره شفافه پروسه وه، تقریبا په حدودو کې د 4,000 کسانانو د دې څخه مستفید سول. یعنې دا ځلې 4,000 کسانان د دې پروسې یا د دې سترګو د ډاکټرانو د مشورو یا د دوی د تداوی او د علاج څخه مستفید شول. په دې کې قسمه قسم مریضان وو. یو خو په 201 خاص عملیاتونه دلته ترسره سول د هلمند په ولایت کې، او د هغه ترڅنګ موږ 522 نږدې بین عینکې د ډاکټرانو تقسیم کړي چې دغه وړوند دپاره چې هغه د نږدې څخه شی نه ویني، د هغو دپاره د عینکې تقسیم شوي. او د دې ترڅنګ 1942 نفرو ته هغه صحیح مشورې ورکړه وسوې د ډاکټرانو د خوا څخه چې د هغو دپاره د هغه مشورو کفایت کوي، د نور علاجو د بل ملک ته تګ ضرورت نه و. د هغه ترڅنګ 1922 کسانانو ته موږ هغه او پی ډي خدمات او دغه رقم تداوی او علاج د دې ډاکټرانو د خوا ترسره سو. نو په مجموع کې الحمدلله ډیره شفافه پروسه وه. نو خدای دې وکړي چې د هلمند ولس تمه شته چې بیا دا پروسه پیل سي ان شاء الله العزیز. ولې په دې کې به هم زه نو تشریح ورکړم. دا داسې و چې د 100 ورځو دپاره دا په هر ولایت کې نه، بلکې په مخصوص بعض ولایتو کې چې زموږ ولایت یې 5 ولایت سو، نو دا د 100 ورځو دپاره وه دا پروسه. نو 100 ورځو چې به دا خبر رسېدل د دوی کم ټارګېټ چې و هغه به لا نه و پوره سوی، هغه ولایت کې به مریضان هم خلاص و، نو دوی به 100 ورځې په هغه ولایت کې تېرولې. خو متاسفانه چې زموږ د هلمند ولایت
هغه مریضان بیخي ډېر وه بلکې په 1415 ورځو په جریان کې دا پروسه پای ته ورسېدل هغه ټارګېټ پوره سو نو بیا د دې 100 ورځو په جریان کې موږ د مرکز څخه غوښتنه وکړل چې دلته خو موږ مریضان بیخي ډېر دي او دا ټارګېټ هم پوره سو دا ډاکټران وایي موږ نور خدمات نسو کولی نو بیا مرکز په هغه ورځو کې زموږ غوښتنې ته مثبت جواب نه دی ویلی خو انشاءالله العزیز تمه ده چې په راروانو وختو کې به زموږ هلمند ته بیا یې سر ورښکاره کړي او بیا به وخت ورکړي دا پروسه به عملي سي انشاءالله که وروستۍ پوښتنه وکړم د افغان سرې میاشت ټولنې سره بهرني مؤسسات یا داخلي مؤسسات همکاره دي که همکاره دي په کومو برخو کې که په مجموع کې درته وایم چې مؤسسات خو نړیوال مؤسسات زموږ سره همکار دي نه خارج داخلي انجوګانې نړیوال مؤسسات زموږ سره هغه هم د صحت په بخش کې لکه ما چې درته وویل زموږ دا 11 کلینیکان یا سیار یا ثابت دا چې حمایه کیږي او دوا ورکول کیږي او حمایه کیږي دا ټول د نړیوالو مؤسسات ته خوا څخه دي خو د داخلي انجوګانو څه نه لکه مثال یې لکه نړیوال فدراسیون او دغه رقم سره صلیبونه د نړیوالو او دغه رقم DRC او NRC او ګاوي پروژې دا نړیوالې مؤسسات چې دي زموږ حمایه کوي خو ډېره حمایه زموږ لکه ما چې مخکې یادونه وکړل زموږ پر ولس ده موږ خپل د ولس څخه موږ پر روان 24 د میزان بیا یو ځانګړې اونۍ لرو زموږ خپل د ټول ولس څخه او د خپل دکاندارانو سوداګرانو ملي تجارانو څخه یو ځل بیا غوښتنه ده چې زموږ دغه د اعانې ټکټان هغه دوی رانیسي چې دا د یو ځانګړي تداوي او د یو ځانګړي مریضۍ علاج پکې بالکل ډیره مننه ما غوښتل چې وروستۍ ستاسو غوښتنه راواخلم خو تاسو په خپل خبرو کې غوښتنه وکړله نو کورمودان چې موږ ته مو په ځانګړې مرکه خپرونه کې وخت راکړ تر څو مو د خپلې ټولنې په اړه هغه معلومات چې لیدونکو اوریدونکو ته په زړه به تاسو شریک کړه کورمودان ژوند مو خوشحاله خیر وسې د دغه خدای په امانۍ څخه به مخکې یو خوشخبري چې 50 نفره موږ پرون وړمو ورځو کې معرفي کړل 50 نفره رضاکاران د هیرپوي کورسو دپاره چې 15 میاشتې به په کابل کې هیرپوي زده کړې کوي بعد 15 میاشتو څخه به راځي بیا به خپل ولس ته خدمات کوي چې اووه قسمه هغه حرفې دي هغه به دوی زده کوي 50 نفره موږ رضاکاران ورته معرفي کړي دي دا به انشاءالله العزیز په سبا او بل سبا کې تګ وکړي ولاړ به شي بیا به راشي خپل د ولس خدمت ډېره مننه کورمودان لیدونکو اورېدونکو د دې اونۍ لپاره خپرونه پر همدې ځای پای ته رسي تر یوې بلې داسې ځانګړې مرکې خپرونې چې زه نعمت الله همت په خدمت کې حاضرېږم تاسې پر ستر څښتن تعالی سپارم ښه وخت سره چاري د الله په امان